السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خاد آباد اوسئ. خبره داسې ده که نه چې زمونږ په دې پاکستان کې دوه قسمه خلک دی چې په هغو کې حیا او غیرت نشته دی، انسانیت پکې هم نشته دی. او که په دغه دوه قسمه خلکو کې حیا غیرت او انسانیت راغی نو بیا پوه شه چې پاکستان د ترقۍ په لاره ګامزن شو. پاکستاني قام د خوشحالۍ او د سوکالۍ سره به مخ شي. په هغې کې اول نمبر چې دي زمونږ سیاستدانان دي، په دې کې غیرت هم نشته او په دې کې حیا هم نشته دی. ځکه چې دو چېرته کې دا نظر نه دی کړی چې ما پرون کم لوس کړی او کمې وعدې کړي د قام سره، یا ما میاشت بعد یا 3 میاشتې یا 6 میاشتې یا کال مخکې چې ما کم لوزونه کړي، کمې وعدې کړي، کم تنقیدونه ما په دې بل حکومت کړي، آیا په هغې کې ما څومره پوره کړی دي؟ کمې وعدې ما پوره کړي دي یا په هغې کې زه څومره رښتونی شوی یم؟ نو هغو دا سوچ نه کوي ځکه چې د هغو نه د غیرت، د احساس او د انسانیت ماده وتلې ده. دویمه ډله چې دي هغه د کرکټ لوبغاړي دي، په دې کې هم غیرت نشته، انسانیت نشته او حیا نشته ده. ځکه چې د 100 کالو راسې دو کرکټ مسلسل بیلي او پرونی کم میچ چې دو بیلره ده په بنګلادیش باندې، نو دغه خو دا بې غیرتوب او دا به والله تاریخ په تار وتړي. خو بیا هم دو قلاریږي نه، ځکه نه قلاریږي چې د دې سیاستدانانو د دې کرکټ د لوبغاړو دپاره د پاکستان د پیسو د ګټلو یوه ذریعه ده، یوه منډهی ده. دوی د پاکستان د پرمختګ، د پاکستاني قام د سوکالۍ سره او د دوی د ستونزو د حل کولو سره هیڅ کار نشته دی. خو چې صرف پیسې جوړې کړي، حرامې دي، حلالې دي، په عزت دي، په بېعزتۍ دي، په شرم دي، چې پیسې وګټي او بس ځان موړ کړي او بچي خپل ماړه کړي او بیا لندن ته دوبۍ ته وتښتي او هلته کې ځان له بلډینګونه والي. نو تر څو چې په دې دوو قومونو کې غیرت او حیا نه راغلي که نه، نو نه به د پاکستان ښه شي نه به د پاکستان قوم ښه شي. نو د ټول نه خو مخکې دغه لیډران چې دا خو قابض ګروپ دی، خو په کار دا ده که نه چې دا لوبغاړي نه دي د لوړمارو د کرکټ ته، چې دا خو د سره ډش میس کې د کرکټ د پاکستان نه ختم کړي او نور د پاکستان قام نه شرموي. اوس د سره دا یو غزل شریکو، ما بیا درنه اجازت غواړم چې ډېره ښکلې سیلۍ ده، نو ښکلې یخه مزیداره هوا ده. غزل د سره شریکومه غزل ده چې ځان مې خاورو کې کړو ګډ خو زه ګل نشم، ځان مې خاورو کې کړو ګډ خو زه ګل نشم، که ته ګل نشوې خو زه دې بلبل نشم، او لکه پاڼه د سپرلي د ګل په غېږ کې، لکه پاڼه د سپرلي د ګل په غېږ کې ادا نشم، رقاصه د محفل نشم، او هیڅ پروا مې د ګریوان ساتلي نه ده، هیڅ پروا مې د ګریوان ساتلي نه ده، بیا دې هم مخ اړولی ستا خپل نشم، او ستړي خپې ستړی وجود زړه ستړی تګ دی، ستړي خپې ستړی وجود زړه ستړی تګ دی، ستړی لازه په زړه ستړي مزل نشم، او د ښایست د ښکلاګانو په بازار کې، د ښایست د ښکلاګانو په بازار کې ګچې ګول شم، پوهه نشم، سنبل نشم، او تبسم وکړې مخ واړوي او یون کړې، تبسم وکړې مخ واړوي او یون کړې، ښکاري دا چې ستا د حسن اهل نشم، او په خندا کې د فریاب ښه په غورځم، په خندا کې د فریاب ښه په غورځم و، الله خیر کړو دریاب ښکار ستا په چل نشم، الله خیر کړو دریاب ښکار ستا په چل نشم. ډېره ډېره مننه. خاد آباد ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.